ورستي مورچل 12مه برخه. د ورستي مورچل د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت خوشحاله لره. د نظام احسان احسان مې یو ځل بیا د ورستي مورچل د داستان د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو په تېره برخه کې مو اورېدل له جګېدو نه وړاندې عبدالعزیز وویل دا چې څه وویل دا به په نن خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. هغه وویل زما باور دی چې حکومت به موږ ته ډېر د داسې چارو اجازه را نه کړي او په راتلونکي څو اونیو کې به زموږ منزل د خراسان د جګړې ډګر وي. خو زموږ لپاره غوره دا ده چې حکومت زموږ له چارو څخه ناخبره وي. د طاهر د وینا نه وروسته به هغه کسان چې موږ په تاتاریانو پلورلي یو چوپ نه کښېني. له هغه وروسته موږ باید طاهر تر هغه وخته پورې پټ وساتو تر څو د ولس احساسات د نه فتح کېدونکي کلا په څیر نه دي راوړل شوي. که د صدر اعظم یا خلیفه نیت خراب وي نو سمدستي به د طاهر د نیولو هڅه وکړي. په دې ورځ له بده شامته په موږ کې د غدارانو کمی نشته، ځکه خو زه ستاسو په مخ کې له ټولو وړاندې له طاهر سره د وفادارۍ سوګند کوم او له تاسو نه هم غواړم چې دغسې سوګند وکړئ. ټولو ملګرو قسمونه وکړل. بیا عبدالعزیز وویل اوس که په موږ کې کوم یوه خیانت وکړ د نورو ملګرو به دا ذمهواري وي چې سټ یې ورپورې کړي. ټولو دوستانو د دې وړاندیز تایید وکړ او مجلس ړنګ شو. د جمعې نه وړاندې په ښار کې د هر جماعت او مدرسې په وره دا اعلان ځړېدلی و چې د جمعې لمانځه نه وروسته به یو سړی د ترکستان د مسلمانانو پر تاتاریانو د ظلمونو په اړه د خپلو سترګو لیدلې کیسې اوروي. قاضي فخرالدین د ښار څو باعمله علماو او د مختلفو مدرسو طالبان د بغداد په کوڅو او وطنونو کې دا شعارونه ورکول چې د بغداد د مسلمانانو په نامه د ترکستان مسلمانانو یو پیغام راستوري او د دې پیغام راوړونکی هغه ځوان دی چې پلار یې په بیت المقدس کې د هلال او صلیب په جګړه کې د مسلمانانو د فتح بیرغ رپولی و او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په انعام کې خپل ترور بخښلی و. د پنجشنبې په ماښام صدر اعظم طاهر کور ته ور وباله او ترې ویې پوښتل چې ته د بغداد خلکو ته څه پیغام اورول غواړې. د صدر اعظم په باب د طاهر شکونه بیا تازه شول خو هغه د تدبیر نه کار اخیستل مناسب وبلل. ځواب یې ورکړ ته پوهېږې چې د خراسان هېواد د تاتاریانو وروستی هدف نه دی. که هغوی هلته بریالي شول نو دوهم هدف به عراق وي. کیدای شي د عباسي دولت سره د چنګیز خان اړیکې دوام وکړي. کمزور ته د ضرور په دوستي باور حماقت دی. ځکه خو زه غواړم چې د هر ډول بدو حالاتو لپاره چمتو اوسو. زه غواړم د بغداد ویده خلک راویښ کړم. که دښمن یرغل راوړي دوی خو لږ تر لږه د خپل کور ساتنه او دفاع وکړي. تا ماته هغه ورځ ولې نه ویل چې په جامع جماعت کې خبرې کول غواړم؟ هغه ورځ دا زما په ذهن کې نه و. که ته زما پر ځای وی په داسې چارو کې به دې له چا نه مشوره اخیستل لازم نه وبللې. زه ویرېږم چې ته د خلیفه په باب څه ګستاخي ونه کړې. مګر د دې پر خلاف زه فکر کوم چې په دې وینا زه خپل خلیفه او تاسو لوی خدمت ترسره کوم. طاهر د صدر اعظم په ټینګار همهلته ډوډۍ ته پاتې شو. پر دسترخوان قسم هم و. هغه په بې پروایي د خراسان په اړه څو پوښتنې وکړې او چې کله طاهر له صدر اعظم نه رخصت واخیست قسم تر برنډې پورې ورسره راووت. طاهر ته یې لاس ورکړ او په طنز یې ترې وپوښتل ایا تر اوسه دې په کومه لویه غونډه کې وینا کړې؟ طاهر په مسکا ځواب ورکړ زه یوازې یو سپاهي یم. له محل نه بهر عبدالملک او عبدالعزیز په ډېره ناکرارۍ د طاهر انتظار کوه. عبدالعزیز چې ولید ویې ویل تا ډېره اشتباه وکړه. موږ وویرېدو چې صدر اعظم په تا خطرناک وګڼي او بندي به دې کړي. طاهر وویل زه هم ویرېدم خو په دې کې مصلحت و چې زه دوی تر سبا پورې د ځان په باب بدګمانه پرېنږدم ځکه چې بیا به دوی د جومات په دروازې پورې درولي وي. د جمعې لمانځه نه وروسته یو ځوان د منبر سر ته پورته شو او خلکو ته یې طاهر وپېژند. طاهر د خبرو لپاره پاڅېد. د دومره لوی غونډې په مخ کې هغه د لومړي ځل لپاره درېدلی و. د قرآن کریم څو ایتونه یې تلاوت کړل او بیا په وارخطایي خبرې پیل کړې. د بغداد خلکو هر ورځ په مناظرو کې د لویو او ورژوب وینا کوونکو خبرې اورېدلې وې. تر لږ ځنډه دوی په بې پروایي ناست وو او په خبرو کې پسپسې کولې. په دې غونډه کې داسې خلک هم ناست وو چې د بغداد په یو جومات کې پر منبر په خپل مخ کې د کوم پردي خبرې د ځان توهین باله. داسې خلک هم چې دا احساسوله چې کاشکې نن هم کومه مناظره وای. یو مشهور عالم په ډېره ساده انداز اوچت شو وویل مهرباني وکړه ته کښېنه. هغه سړي ته د خبرو نوبت ورکړه چې له ترکستان نه راغلی دی. پر دې خبرو ځینو خلکو وخندل خو پر طاهر دې ټکي بل لوړ اغېز وکړ. هغه له یوې شېبې چوپتیا وروسته بیا خبرو ته دوام ورکړ. زما دوستانو دا ځای د ټوکو لپاره نه دی. بیا هم زه ستاسو ژوندي روحیې ستایم. کاشکې تاسو د جګړې په ډګر هم دغسې ژوندۍ روحیه ولرئ. زه دلته د دې لپاره نه یم راغلی چې په وینا څوک راته شاباس ووایي. زه نه وینا کوونکی یم او نه داستان ویونکی. زه یوازې یو استازی یم د ترکستان د اسلام د هغو بچیانو چې له کوپړیو نه تاتاریانو د فتح په ویاړ سلي جوړوي. زه د اسلام د هغو لوڼو استازی یم چې د عصمت ساتونکي په خاورو او وینو کې شټېږي او اوس یې وروستی امید تاسو یاست. زما سره کړسند خنداګانې نشته اوښکې دي. په خپلو جادویي وینا فخر کوونکو ولسه د الله ویلو او ویده کولو وخت تیر شوی دی. زه تاسو د مرګ له خوب رابیدارول غواړم. زما خبرې په خلاصو غوږو واورئ. د طاهر غږ ورو ورو اوچتېده.
بنده ژبه یې اوس د غرني خوړ د اوبو په څیر روانه شوه او بیا ورو ورو خلکو په دغه غرني خوړ کې د سیند څپې احساس کړې. د هغه سیند چې بندونه یو په بل پسې نړوي، خلک هم په همدې څپو کې ورسره بهېدل. طاهر د ماضي له مخ نه پرده پورته کړه. هغه هیر مزل ته اشاره وکړه چې سارایي عرب د نړۍ د نیولو په اراده ترې راوتلي وو. هغه تاریخ پاڼې چپه اړولې، د هغو غازیانو داستانونه یې اورول چې په ختیځ او لویدیځ کې د اسلام نوم لوړ کړی وو. هغه د راتلونکي په پردو کې غلي توپان ته اشاره کوله او خلکو په چوپتیا کې غوږ نیولی وو. د ځینو سترګې لمدې وې. یو زلمی ډېر په زحمت خپلې اوښکې راایسارولې. طاهر ویل د اورلس په لمن د بدبختۍ داغ په اوښکو نه په وینو مینځل کېږي. په یاد ولرئ سوړ ژوند چې تاسو کوئ دا له فطرت سره ملنډې دي او فطرت له ځان سره ملنډې وهونکي هېڅکله نه بخښي. د مسلمانانو نښه دا ده چې دوی به د کفارو په وړاندې د اوسپنیز دیوال په څیر درېدل، مګر اوس چې کفار خپل ټول ځواکونه ستاسو پر خلاف سره یو کوي، ستاسو علما تاسو په څلور لارو کې راغونډوي او یو د بل د سر متولو مشورې درکوي. پر دې یو سړی چې د بغداد د مناظرو یو نومان ویناوالو جګ شو او چیغې کړې. زه په ډېر ادب او درناوي پوښتنه کوم چې ته په کومه فرقه پورې اړه لرې؟ طاهر هغه ته د کښېنستلو اشاره وکړه. ویې ویل زه یو مسلمان یم. څه ډول مسلمان؟ طاهر په غصه ځواب ورکړ. تاسو له 300 کالو راهیسې د مسلمانانو ډولونه شمارئ، خو تر اوسه مو د اصلي او بدل رښتیني او دروغجن مسلمان پرېکړه ونه شوه. د دې سبب دا دی چې تاسو نور د اسلام په تله نه تلئ، بلکې هر یو مو ځانګړې او بېله تله پیدا کړې ده. پر هغو ستاسو له خپل ذات پرته نور هیڅوک پوره نه خیږي. زما دوسته کیدای شي زه د یو کم علمه سړي په بڼه ستا په څېر فکرونه کړای شم، د خیالونو په زرونو به ستا سره لوړ الوت ونه شم کړی او د نورو د ایمان تللو لپاره چې تا کوم محلک جوړ کړی دی زه شایي پر هغه پوره ونه خیږم. خو که ته د خراسان په کوم میدان زما سره په څنګ کې پر آس سپور وی او بیا دې له مانه پوښتنه کړې وی چې زه څه وړه مسلمان یې، نو ما به ځواب درکړی و چې څو ګامه وړاندې د مؤمن د ایمان معلومولو محک دی. که زه د کفارو د غوښ په باران کې مسکی شم، که د دوی د تورو په سیوري کې کلمه وویلی شم او که د مرګ لاس خپلې مرۍ ته نږدې ووینم مګر پښې مې ونه لړزېږي، نو وپوهېږه چې مسلمان یم. که مې بدن د کفارو د اسونو تر پښو لاندې غوبل شي او د زکندن په وخت مې له شونډو دغه دعا اورېدی شي چې یا الله د خپل محبوب د دین جنډۍ اوچته وساته، نو وپوهېږه چې زه مسلمان یم. زما وروره بده یې مه منه، د مؤمن د ایمان د پېژندلو تله هغه نه ده چې ته یې هره ورځ د بغداد په څلور لارې کې بیانوې. نه، د مؤمن د ایمان معلومولو مقام د جهاد ډګر دی چې هلته د هر مسلمان د وینو رنګ سور دی، که سني وي او که شیعه، که حنفي وي که مالکي، که ستا په څېر روشن فکر عالم وي او که زما په څېر کم علمه. د امن په ځای کې تر 100 کلونو پورې هم مناظره او بحث سره وکړي، دا به معلومه نه کړای شي چې کوم یو دروغجن یاست او کوم یو رښتین. خو ما په قوقند کې په خپلو سترګو ولیدل چې د یوې ډلې مسلمانان د بلې ډلې لپاره سپر وو. د حملې په وخت کې د هغوی ناره یوه وه، د شهادت په مهال یې کلمه یوه وه. هغوی ټول یو رنګ مسلمانان وو. هو، د جګړې له ډګر نه بهر مې څو رنګه مسلمانان لیدلي دي. په موږ کې داسې څوک هم شته چې وایي له زورور دښمن سره جهاد روانه دی. په موږ کې داسې څوک هم شته چې د دښمن د نامه په اورېدو تیښتي. داسې څوک هم شته چې د چنګیز خان درهم جلبولو لپاره اسلامي نړۍ په تاتاریانو خرڅوي. او دا ستاسو په ښار کې هم چې هر عالم د بل ایمان معلومولو په خیال کې دی. په دنګو محلونو کې اوسېدونکو داسې ډله هم شته چې پر ترکستان د تاتاریانو د حملې ملاتړ کوي. زما دوستانو او مشرانو، ښایي ماته بیا په دومره لویې غونډې کې د خبرو فرصت په لاس رانه شي. زما خبرې په خلاصو غوږو واورئ او زما پیغام هر هغه چاته ورسوئ چې د قوم د راتلونکي اندېښنه ورسره ده. د تاتاریانو سیلاب معمولي سیلاب نه دی. اوس دغه سیلاب مخې ته د خراسان هیواد د ورستي مورچل او کمر په څېر پروت دی. که دغه کمر له منځه ولاړ سي مه ګڼئ چې دغه سیلاب به نور تم شي. دغه یاغي څپې به یوه ورځ د بغداد د دنګو ماڼیو تاداونه هم وچوروي. که موږ غفلت وکړ نو د دنیا له مخې نه به محو شو. زه داسې نه وایم چې اسلام به ورک شي. اسلام ورکېدونکی شی نه دی، دا د خدای جل جلاله دین دی. که یې تاسو ساتنه ونه کړای شي نو خدای جل جلاله به کوم بل قوم د دې د ساتنې لپاره غوره کړي. دا داسې بیړۍ ده چې هېڅ توپان یې نشي اړولی. تل تر تله به لامبو وهي. که تاسو د خدای جل جلاله دغه کښتۍ پرېښوده او په نورو کې سپاره شوئ نو پخپله به ډوب شئ او نور ولسونه به پکې سپاره شي. ستاسو بری په ټولنیزو هڅو او جهاد کې دی او ټولنیز جهاد او هڅو ته تر بل هر وخت زیات اوس ضرورت دی چې د کفر ټول ځواکونه ستاسې د ورکولو لپاره چمتو شوي دي. ما درته ویل چې د بغداد په دنګو محلونو کې اوسېدونکو ځینو خلکو د خراسان په خلاف له تاتاریانو سره ګډه دسیسه جوړه کړې. یو تن جګ شو، ویل موږ غواړو د هغو نومونه واورو.
طاهر ځواب ورکړ زه یوازې د دسیسې او خیانت په اړه معلومات لرم، تر اوسه کوم ځانګړي چاته اشاره نشم کولی. اوس پر موږ داسې مهال راتلونکی دی چې غلي منافقین به په زغرد زموږ مخې ته راووځي. د خلافت هغه امیران چې دلته حاضر دي زه له هغوی نه غواړم چې خلیفه له اصلي حالت نه خبر کړي. که د تاتاریانو مغولو په مقابل کې د خوارزم ملاتړ ونه کړو نو دا به زموږ د ځان وژنې په معنا وي. د حالاتو غوښتنه دا ده چې د مسلمانانو خلیفه سمدستي د مغولو پر خلاف د جهاد اعلان وکړي. له هغه وروسته به د منافقینو د پلټلو اړتیا نه وي. هغوی به په خپل را میدان ته شي. هغوی به هڅه وکړي چې زموږ مرۍ خفه کړي او غږ مو چوپ کړي. دوی به د تاتاریانو په ملاتړ د خوارزم د مسلمانانو پر خلاف فتوا ورکړي. زما مسؤلیت دا و چې تاسو ته لاره در وښیم، نور پرې تلل او یا کرار کښېنستل ستاسو خپل کار دی. که تاسو منظم شئ نو زما باور دی چې د مسلمانانو خلیفه د راتلونکي خطرونو څخه ناخبره نه دی. د جهاد اعلان به کوي. سمدستي زه دا نشم ویلی چې د بغداد په اوسېدونکو کې څوک دی چې له مغولو سره سازش کړی دی. له دې نه مخکې زه د خلیفه او صدر اعظم لخوا د یوه اعلان کولو په انتظار یم. که نه نو باور سره ویلی شم چې په بغداد کې د اسلامي نړۍ تر ټولو لوی دشمن څوک دی. سمدستي په تاسو کې چې څوک د مغولو پر خلاف د خوارزم د مسلمانانو ملاتړ کوي هغوی دي ما د ځان ملګري وبولي. که هغوی دا لیدل غواړي چې د اسلام په مخ کې د دوی څیرې رنګ څه ډول راووځي نو د خوارزم میدان زموږ نه ډېر لرې نه دی. دسیسه خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو څو ورځې وروسته د صدر اعظم د محل په یو پراخه کوټه کې د هیواد پر حالاتو د امیرانو یو مجلس جوړ شو. د طاهر بن یوسف وینا د دې بحث موضوع یو مصبدار وین هغه یو لیونی دی او له دې پرته بله چاره نه لري چې باید ونیول شي او چې خلیفه هم همدغسې امر کړی دی نو باید هیڅ سستي پکې ونه شي. یو بل وین هغه نیغ پر چا تور نه دی لګولی خو د بغداد د خلکو په نظر موږ ټول مجرمان یو. د دې باید سمدستي چاره وشي. زموږ لپاره د تعجب خبره دا ده چې د بغداد د هرې فرقې خلک پرې راټولیږي. په تېرو 40 کلونو کې ما شیعه او سني په یوه لار روان نه و لیدلي، خو اوس مې اورېدلي دي چې د هغه کور په یوه دروازه سني پیرهدار ولاړ دی او پر بله شیعه. تېره شپه په مامونیه څلور لارې کې مناظره کېدونکې وه. زه هم هلته ورغلی وم. دی له ټاکلي وخت نه مخکې راغی او خبرې یې پیل کړې او دا په تېرو 2 پیړیو کې لومړی ځل و چې یو چا د ټولو فرقو خلکو ته توندې خبرې کولې خو اورېدونکي چوپ و. او کله چې هغه دا پوښتنه وکړه چې تاسو اوس هم د یو بل دشمنان کېدل غواړئ نو زیاتر یې په نه ځواب ورکړ. او د ده له وینا وروسته تر ټولو عجیبه خبره دا وه چې سني او شیعه یو له بل سره تر غاړې وتل. ځکه خو موږ که هغه ته لیونی ووایو ځان ته به دوکه ورکړو. که موږ هغه اوس بندي کړ نو د بغداد خلک به بیا دا حق لري چې ووایي چې موږ رښتیا هم د کومې دسیسې د رسوا کېدو نه په ویره کې یو. زه ویرېږم چې که هغه په ارامۍ زندان ته تګ هم غوره ونه ګڼي موږ باید د بیړې پر ځای د تدبیر نه کار واخلو. د بهرنیو چارو نوي وزیر محلب بن داود چې پخوا د وحید الدین مرستیال و یو زلمی و. خلکو د هغه پر علمیت اعتراف کوه. د هغه په اړه دا مشهوره وه چې ډېر لرې پام کوي. صدر اعظم چې د هغه نه رایه وغوښتله هغه وویل زما په ګمان باید موږ د لومړي وینا نه وروسته نیولې وای. اوس یې زموږ له غفلت نه ګټه اوچته کړم. د سادهګانو یوه لویه ډله یې ورسره ملګرې کړې ده. اوس د هغه نیول خطرناک خامخا دي خو له خطر نه د بغداد د ساتنې په خاطر دا خطر باید قبول کړو. د شاه ناظم جګ شو وویل که د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا غفلت له ما نه شوی دی نو زه دا ویل ضروري بولم چې ما په همهغه شپه د ده په کور چاپه ووهله خو هلته د ده له نوکرانو پرته نور څوک نه و. راتلونکې شپه جاسان خبر راکړ چې هغه د ښار په یو جومات کې دی. ما 200 تنه سپاهیان ور واستول خو هلته د ده د ساتنې لپاره 3000 تنه ځوانان تیار ولاړ وو. د بهرنیو چارو وزیر وویل مګر زموږ سره خو د سپاهیانو کمي نه وه. صدر اعظم ځواب ورکړ زموږ د افسرانو او سپاهیانو زیات شمېر د ده پر میین شوي دي. زما په کور کې چې په دې 100 تېرو شپو ورځو کې څومره غونډې شوي دي د دې ټولو نه هغه خبر شوی دی. یو ماښام موږ ته خبر راغی چې طاهر د مخزن لمانځه نه وروسته په جومات کې وینا کوي. ما 500 تنه سپاهیان په عامه جامه کې هلته ور واستول. هدایت مې ورکړ چې له وینا وروسته یې را ایثار کړي او چې کله له جومات نه راووځي ویې نیسي خو هغه ته بیا احوال رسېدلی او جومات ته رانغی. اوس د خلیفه امر داسې دی چې هغه باید په هر صورت ونیول شي. موږ ته د دې امر له منلو پرته بله لار نشته. 500 مفتیانو نن فتوا ورکړې ده چې هغه به هغې دی. سبا ته به دغه فتوا مشهوره کړی شي بیا به د خلکو عکس العمل وګورو او مناسب اقدام به وکړو. نور امیران لاړل خو محلب بن داود لږ ځان له صدر اعظم سره خبرې کولې. محلب وپوښتل تا ته معلومه ده چې په بغداد کې د ده پخواني دوستان څوک دي؟ صدر اعظم ځواب ورکړ قاسم ته ټول معلوم دي. د محلب په غوښتنه صدر اعظم یو خدمتګار ته وویل چې قاسم راولي. د قاسم په راتلو صدر اعظم جګ او بلې کوټې ته لاړ. قاسم او محلب تر ډېره پورې خبرې سره کولې. قاسم ویل زما په ګمان د ده په دوستانو کې یو افضل داسې دی چې موږ کار ترې اخیستی شو. د هغه له طاهر سره علاقه شته خو د عبدالملک او عبدالعزیز او مبارک په څېر یې دنده نه ده پرېښې. محلب وپوښتل که هغه سبا شپې ته دلته میلمه کړئ نو رابه شي. هغه څو شېبې وړاندې له ما سره ولیدل او زه ویلی شم چې زموږ اړیکې ډېر بدې نه دي. یو ورځ هغه د خپلو تېرو ګستاخیونو بخښنه هم وغوښتله او تر څو چې هغه د حکومت مامور وي موږ ډېر شنه باغونه ورښودلی شو. که یې ته مناسب بولې نو دلته به یې د روسو رزمواري د لښکر نوي مشر ته وسپارو. محلب جګ شو
قاسم ته لاس ورکړ وویل ډېر ښه ده سبا ته ستا کره زه د لښکر مشر او افضل مېلمانه یو. صفیه نن هم د پخوا په شان د برنډې په بام ولاړ وه او د کوټې د کړکۍ سره غوږ نیولی و. ډېر څه یې اورېدلي کله چې قاسم او محلب بهر ووتل نو دا راکوزه شوه خپل کوټې ته لاړه. تر څنګ بلې کوټې ته یې وکتل سکینه ویده وه. صفیه به د ویده کېدو نه د مخه د ورځې د پیښو په اړه یو لنډ یاداشت ولیکم. سهار به یې د دروازې پرېدار ته وسپاره. دې د پخوا په څېر کاغذ او قلم راواخیست کېناسته خو د څو کرښو لیکلو وروسته یې په زړه کې یو نوی خیال راوګرځېد او دغه خیال د دې د زړه چوپو تارونو زراب کار وکړ. بیا ورو څو خوږې نغمې پورته شوې او دې داسې احساس کړ چې دغه نغمه یوه زړه وړونکې ترانه شوه چې ټول کائنات یې رالاندې او په غېږ کې ونیول. دا یو توپان و چې دا یې ورسره په هوا کړی وم، یو سیلاب و چې دا یې ورسره په څپو کې په اوږو کړی وم. د وریځو شڼهار او د توند شمال کریږې ویرونکې وې خو له دې توپان سره په الوتلو دا نه وېرېدل. د سیلاب څپې حوصله ماتونکې وې خو دې ورسره بهېدل غوښتل. د ویرې زنځیرونه مات شول، د زندان دروازې وشړېدلې، د بغداد دنګې ماڼۍ د دې له نظره پناه کېدې. دا د طاهر سره د عربو د دښتې د خورماو په یو بڼ کې وه. د احساساتو له زوره د دې له رژدېدونکو لاسو قلم پرېوت او داسې احساس کړ چې د ژوندانه د سندرې تار ناڅاپه وشلېده. پراخه کوټه د کپس په څېر ورته تنګه شوه. لوېدلې قلم یې بیا راواخیست، د لیکلو پر ځای پر کاغذ کږې وږې کرښې کش کړلې. بیا یې څه په خیال کې ور وګرځېدل او په تشو ځایونو کې طاهر بې نویسه ولیکل. بیا یې کاغذ وشلوه او ویې غورځوه، جګه شوه، بسترې ته ولاړه، پرې وځغېده. هغې په وار وار ځان ته تسلي ورکوله. زه به له هغه سره وګورم، وبه یې پوهم چې نور دې په بغداد کې اوسېدل خطرناک دي. د هغه لمن به ونیسم، ورته وبه وایم چې له دې کپس نه مې خلاص کړه. زما دلته څوک نشته، هغه شاید دا خوښه نه کړي خو زه به یې د بغداد پر پرېښودو او خپل کور ته په ستنېدو راضي کړم. بیا به کاکا ته ووایم، نه نه د سکینې په خوله به ورته ووایم او هغه به یې ومني. که یې ونه مني نو زه به یې بیا هېڅ پروا نه لرم. د بغداد کومه قافله به مې هلته ورسوي خو په دې حالت کې خو به هغه ما رټي نه نه هغه داسې نه دی، هغه زما دی، هغه زما دی. طاهر سرایي زما سرایي. هغه ویده شو خو په خوب کې هم په شونډو یوه مسکا نڅېدله. د خپرونې درنو قدرمنو اورېدونکو، راتلونکې شپه د قاسم پر دسترخوان نوی د پوه سالار محلب او افضل راغونډ و. د ډوډۍ له خوړلو وروسته د سیند په غاړه د قاسم کوټې ته ولاړل. د ډوډۍ خوړلو په کوټه کې صفیه له کړکۍ نه د طاهر په باره کې څه وانه اورېدل. کله چې هغوی بل کوټې ته د تلو لپاره پاڅېدل نو دوی له هغې نه د مخه د تنګو ځایونو له لارې همهغې درس ته ځان ورسوه. هلته کښېناسته، تله ځنډ له یوې او بلې خوا سره کړېدل. بالاخره محلب د پوځ سالار ته ویل د صدر اعظم نظر داسې دی چې افضل ته په پوځ کې یو لوی منصب وسپارل شي. پرون قاسم زما د وړاندې د هغه صفت وکړ. په پوځ کې د لایقو او وفادارو ځوانانو اړتیا ده. د صدر اعظم له عبدالملک او عبدالعزیز نه ډېره تمه وه خو ما اورېدلې چې هغوی استعفا کړې او د طاهر بن یوسف ملاتړ کوي. د پوځ سالار وویل که صدر اعظم غواړي زه د هغه خدمت ته چمتو یم. محلب ویل له دې نه علاوه په مصر کې موږ ته د نوي سفیر ضرورت دی. که د عبدالملک وفاداري شکمنه نه وای نو زما په نظر د دې منصب لپاره هغه ډېر مناسب و. خو افسوس چې طاهر بن یوسف ډېر ښه او ساده ځوانان یې بېلارې کړل. که څنګه قاسمه ته څه وایې؟ که زه خلیفه ته سپارښتنه وکړم افضل زموري قبلولو ته تیار دی؟ قاسم ځواب ورکړ زه د ده په استعدادونو اعتراف کوم خو ویرېږم چې د عبدالملک او عبدالعزیز سره د دوستۍ په سبب به د بغداد پرېښودلو ته تیار نه شي. د افضل حالت هغه ماشوم ته ورته و چې څوک یې په مخ کې ډېر د لوبو سامان انبار کړی. هغه د صدر اعظم په ماڼۍ کې د پوځ د سالار او د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای ډوډۍ خوړلې وه. په بغداد کې دته د لښکر د سالار د ښي لاس منصب او په مصر کې د سفیر کېدو دروازې په مخ کې خلاصې شوې وې. هغه ته په ژوند کې د لومړي ځل لپاره د خپل ځان اهمیت معلوم شو. په شرمېدلې لهجه یې وویل که زه د بغداد لپاره کوم خدمت ترسره کولی شم د چا دوستي په مخ کې خنډ کېدی نه شي. محلب سمدستي ځواب ورکړ ته د بغداد لپاره ډېر څه کولی شي، د خپلو دوستانو لپاره هم ډېر څه کولی شي. که ته عبدالملک او عبدالعزیز له دردناکې تباهي نه ژغورل غواړې نو یوازې یوه لاره لري. کومه لار؟ هغوی وپوهوه. افضل ځواب ورکړ زما ژبه د طاهر جادو نشي ماتولی. د طاهر په باب اوس موږ ته څرګنده شوه چې هغه د خراسان په اشاره دلته په بغداد بغاوت جوړول غواړي. په کومه ورځ د ده مقصد پوره شي په هماغه ورځ به خراسان ته ځي خو د ده د کړو وړو سزا به د ده ملګري وګالي. افضل وپوهېده چې دا د طاهر پر خلاف یو دروغ تور دی خو چې کله د انسان په زړه کې بدې هیلې راپورته شي نو د خپل ضمیر د تسلي لپاره په دروغو خبرو هم باور کوي. ده وویل که دا خبره وي نو تاسو څه فکر کړی دی؟ محلب ویل موږ د هغه نیول ضروري بولو خو موږ نه غواړو چې له پوځ سره هغه خلک ټکر شي چې په دروغو خبرو هغه پر خپل ځان راټول کړي دي. موږ دا هم نه غواړو چې د یو مجرم د نیولو پر سر د څو بې ګناه خلکو وینې توی شي. موږ له طاهر سره هم سختي کول نه غواړو چې هغه پوه کړو او له دې ځایه وباسو. د ده په تلو به دغه فتنه په خپل غلی شي. د افضل زړه ګواهي ورکوله چې دا دروغ دي. دغه خلک د هغه د وینو تږي دي خو د ده د ضمیر لپاره د یو بله تسلي ویل. هغه ویل که تاسو ما ته ډاډ راکړئ چې سختي به نه پرې کوئ نو زه ستاسو سره مرستې ته چمتو یم. محلب ویل پر هغه د تکلیف راوستلو سوال نه پیدا کېږي خو زما پر دې هم باور دی چې د هغه نیت صحیح دی.
د خلیفه او یا کوم بل مسؤل سړي په اړه له ده سره د بدګمانۍ را پیدا کېدو په سبب که د خلکو د پارولو پر ځای نیغ موږ ته راغلی وای موږ به یې بدګماني لرې کړی وای. خو چې هغه تر څو نیول شوی نه وي موږ خبره نشو ورسره کولی. دا زما لپاره ډېر د خفګان وړ خبره ده چې داسې یو هوښیار او زړور ځوان د ولس د خدمت پر ځای په ولس کې ګډوډي راولي، هغه هم د یوې بدګمانۍ په سبب. ما له هغه سره د لیدو او خبرو اترو هڅه وکړه خو د هغه پټو مجلسونو ته ونه رسېدی شوم. که ته زموږ مرسته وکړې دا به ډېر لوی کار وي. د لښکر سالار ویل که افضل په دې هکله څه کولی شي نو خامخا به در سره مرسته وکړي. قاسم ویل کوم سړی چې د مسلمانانو د ژوند د سمن په خاطر له خپل سره د تېرېدو همت لري هغه به د چا دوستي پروا ونه کړي. د افضل پر ضمیر اوس د ملامتۍ بار سپک شوی و. هغه ویل خبره دا ده چې څرنګه ما تر اوسه له پوځه استفاده نه ده کړې هغوی پر ما زیات اعتماد نه کوي. د طاهر څو مرکزونه ماته معلوم دي خو ماته معلومه نه ده چې نن به هغه چیرته وي. هغه یوازې د شپې د خوب په وخت کې نیول کېدای شي. د ورځې لخوا د هغه په شاوخوا کې ډېر خلک وي. زه به تر 2 شپو پورې د هغه د ځای درک معلوم کړم چې په دې ورځو کې چیرته شپه تېروي. محلب ویل که ته په دې ماموریت کې بریالی شوې باوري یم چې د خلیفه او صدر اعظم په خپله مننه درنه وکړي او امکان لري چې ستا د ډېر مهم منصب لپاره مناسب وبولي. افضل ویل مګر تاسو به دا وعده په یاد لرئ چې له طاهر سره به بد سلوک نه کېږي. محلب ځواب راکړ زه په دې وعده ولاړ یم. بیا هغه پاسې قاسم ته ویل او صدر اعظم ته د دې خبرو په باب سمه وایه. قاسم ځواب ورکړ نه زه په خپله غواړم چې تر څو موږ په خپل هدف کې بریالي شوي نه یو د منډو رامنډو په باب مو باید څوک خبر نه شي. قاسم د خپلو مېلمنو د رخصتولو لپاره تر بهر دروازې پر ورسره ووت. دروازې ته چې راورسېدل محلب ویل پرون صدر اعظم ویل چې ستاسو محل هم د هغه له جاسوسانو نه پټ نه دی که نن هم چا زموږ خبرې اورېدلې وي نو. قاسم په خندا ځواب ورکړ د هغې کوټې په چت کې یوازې د کوترو یوه جوړه ځال لري چې غوږونه لري خو ژبه نه. خو چې بېرته راوګرځېد قاسم په دې خبره لږ اندېښمن شو. فکر یې وکړ چې که طاهر د دوی له دې مجلس نه خبر شي نو راتلونکې وینا به زیاته توندوي. په لاره کې د ګلانو له پټیو څو ګلان راوشکول او د خپلې کوټې ورته ورسېد. لږ ودرېد او په چرتونو کې شو او بیا یې ومسکل. د صفیې د کوټې په لوري ورغی او په زړه کې په وار وار وویل خدای پوهېږي چې هغه له ما نه ولې داسې ترهېدلې ده. که هغه ویده وای نو قاسم به خپ خپ ورغلی وای او په بستره کې به یې ګلان ورته ایښودل. بیرته به ترې تللی و خو د هغه د کوټې له نیمکشه ورونه رڼا راوتله. دی چې ونږدې سو ودرېد په څه فکرونو کې ډوب شو او بیا بیرته راوګرځېد. خو 2-3 ګامه چې ولاړ له کوټې نه یې د چا د ورو ورو غږېده غږ واورېد. سکینې او صفیې به د ویده کېدو په مخ کې یو بل ته کیسې اورولې خو دغه غږ لږ دروند. بیا هغه د صفیې غږ واورېد چې ورو ورو غږېده. دی بیرته زه راوګرځېد او د وره تر شا ودرېد. دننه نه یې واورېدل ګوره دا د خبرو وخت نه دی ته به بیړه ولاړه شه او بیا به تا ته په وار وار زحمت نه در کوم. واخله دا زما ګوته تا ته به نور هم ډېر څه درکړم. قاسم زر شاته شو او د یوې ستنې تر شا ودرېد. ور خلاص شو او یوه نوکره ګړندۍ راووتله. د قاسم سره نږدې تېره شوه. قاسم په چوپو ګامونو له هغه ځایه په شا لاړ او یوې بېلې لارې نه د ماڼۍ دروازې زینو ته ورسېد. نوکر چې هغه ولید هکه پکه ودرېده. قاسم ترې وپوښتل ته په دې ناوخته چېرته ځې؟ نوکره ووېرېده په ویره یې وویل صیب زه. قاسم ډاډ ورکړ زه خو دې نه یم ته ولې ویرېږې؟ بیا ورته وویل دلته راشه. قاسم هغه تر مټ ونیوله او خپلې کوټې ته بوتله. ووایه چېرته روانه وې؟ نوکر یې څه کږې وږې پلمې جوړ کړې خو قاسم یو ځلېدونکی خنجر راوایست او ورو یې وښود. هغې چیغې کړې ټول درته وایم ما ته صفیې لیک راکړی دی. چېرته د چا لپاره؟ د دروازې د پردار ته څه ملنډې وهې؟ قاسم بیا د خنجر څوکه د هغې په ټټر وکښېښوده. نه زه رښتیا وایم ما ته معلومه نه ده چې پردار هغه لیک چېرته وړي. لیک کوم دی؟ نوکر یې له خپل لستوڼي یو ورېښمین دسمال راوایست. په هغه کې نغښتی کاغذ راوایست. د قاسم په لاس کې یې ورکړ. قاسم پاڼه ولوسل. لنډ شانته لیک داسې و ستا په اړه یو خطرناکه پرېکړه شوې ده. افضل ستا د نیولو وعده کړې ده. ډېرې خبرې داسې دي چې زه یې په خپله درته ویل ضروري بولم. قاصد به هغه ځای در وښیي چې هلته د څه خطر سره له مخامخ کېدو پرته له ما سره لیدلی شي. د خدای جل جلاله لپاره خامخا راشه. د غوسې نه د قاسم شونډې رپېدې. نوکر یې د هغه د بېرحمه کتو تابرانه وویشت او په ژړا شو. قاسم وخوت وویل چوپه زه بې ګناه یم پر ما رحم وکړه زه یوه نوکره یم. ما د صفیې د امر له منلو نه انکار کله کولی شوی؟ ما وبخښه. ستا د خلاصون همدا یوه لاره شته چې له ما نه خبره مه پټوم. زه هر څه ویلو ته تیار یم. صفیې د ملاقات لپاره کوم ځای ښودلی دی؟ هغه پیرودار کوم دی چې ته لیک وروړې؟ هغه سعید دی او ما ته صفیې وویل چې سعید دی د هغه جنوبي دروازې ته راولي. له دې نه وړاندې یې کله سره لیدلی دی؟ نه پیغام یې ورته رسولی. هوکې ته خبرې چې دا پیغام چا وروړی؟ نه پر دې یوازې سعید او د جنوبي دروازې پیرودار خبر دی. صفیې ما ته یوازې دومره ویلي چې زه یوازې د یوې بې ګناه ژوند ژغورل غواړم. ډېر ښه ته ولاړه شه دا لیک سعید ته وروړه. خو که دې دا ورته وویل چې ما لیدلی دی نو لاس او پښې به دې وتړم او د دجلې سند ته به دې وغورځوم. چې بېرته راغلې صفیې ته به هم دا خبره نه کوې. خو که هغې وویل چې تا ځنډ ولې وکړ څه ځواب ورکوې؟ نوکري له لږ فکر وروسته ویل ما تر اوسه لمونځ نه دی کړی. زه به ورته وایم چې د لمانځه لپاره وځنډم. ته ډېره هوښیاره یې واخله تا ته به نور هم ډېر څه درکړم. او بیا قاسم سوتیلایي سکې هم د هغې په لاس کې ورکښېښودې.
خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو. سعید د بغداد د یوې ګڼې میاشتې ګوشې په یوه تنګه کوڅه کې تېرېده. بیا د یوه زاړه کور دروازه وشرنګوله. یو سړی راووت. سعید یې وپېژند. هغه یوې بلې تنګې کوڅې ته بوت. هغه په لاره کې ترې وپوښتل کوم ضروري پیغام دې راوړی؟ ډېر ضروري. لس ځنډ وروسته دواړه د یوې 3 پوړه کور په دروازه کې ودرېدل. د سعید ملګري 15 ځلې له لس ځنډ وروسته دروازه وټکوله. چا د دروازې په منځ کې د یوې وړوکې کړکۍ نه راوکتل او د سعید ملګري وپېژند. دروازه یې خلاصه کړه. د سعید ملګري وویل دی دننه بوځه. سعید چې دننه ولاړ پیرهدار دروازه بیرته بنده کړه. لس ځنډ وروسته چې طاهر عبدالملک عبدالعزیز د صفیې لیک ولوست د سعید نه ډول ډول پوښتنې کولې. سعید دا خبره تایید کړه چې افضل دننه ماڼۍ ته تللی و. هغه دا هم ویل چې محلب او د پوه سالار یې هم د ماڼۍ ته په تلو راتلو کې لیدلي دي. خو په دې نه پوهېده چې صفیې طاهر د څه لپاره وربللی دي. درې واړه دوستان لږ ساعت پر دې بحث وکړ. د عبدالعزیز رایه دا وه چې د پوه سالار د بهرنیو چارو وزیر او صدر اعظم له افضل نه زموږ د اوسېدو ځایونه معلوم کړي دي او دوی به خامخا کوم خطرناکه پرېکړه کړې وي او صفیه د یوې ښځې په څېر ستا در هدف ستا د سر خیر غواړي او ورته قیمتي ښکاري. هغه به په غالب ګمان درته وایي چې ته له څلورو خواو تر خطر لاندې ځکه خو د خپل ځان د ژغورنې په فکر کې شه. عبدالملک وویل زما د معلوماتو له مخې زه پر دې احتجاج کوم چې تاسو صفیه یوه عادي نجلۍ ګڼئ. که د هغې خپل ښځینه احساسات څرګندول هدف وای په دې لیک به یې په څو کشو کې کولی شوی. عبدالعزیز وویل مګر د دې لیک د لنډون نه داسې ښکاري چې دې د لیک لیکلو فرصت نه دی موندلی. عبدالملک وویل یعنې څه مجبوري به یې په مخ کې وي. د دغې مجبورۍ په سبب یې طاهر ورغوښتی. اوس که طاهر ور نه شي نو هغه به څه ګمان کوي. طاهر اوچت سو. تورې سمبال کړ. وویل هغې ما ته د خدای جل جلاله نوم شفیع کړی دی. زه به خامخا ورځم. هغې یو ځل زما ژوند ژغورلی. که زما پر سر د هغې د احسان نه وای هم ما به د قوم د یوې لور غږ ته لبیک وایم. عبدالعزیز وویل نو زه در سره ولاړ شم. طاهر قاطع وویل نه موږ باید پر هغې اعتماد وکړو. که څه خطر وای هغې به زه یوازې نه ورغوښتم. د صدر اعظم د محل د جنوبي دروازې نه چې طاهر ورننوت د سپوږمۍ په رڼا کې صفیه ولیده. هغه د یوې ګڼې ونې لاندې ودرېده. طاهر هغې ته ورنږدې سو. وویل ووایه زه افسوس کوم چې یو ملګری دې غدار شو. طاهر وویل دا خبره دې په لیک کې کړې ده. زه هغه ضروري خبره پوښتم چې تا یې په لیک کې یادونه کړې. صفیې چې د الفاظو کومې ذخیرې جوړې کړې وې د وچو پاڼو د هغه د امبار په څېر چې بړبوکۍ یې تیت پرک کړې داسې تیت او ورک شوه. دې په خپله په زړه کې پوښتل چې ما دې د څه لپاره راوغوښتل. هغه بیا پر خپلو حواسو د راکابو کېدو هڅه وکړه. وویل زما یوه غوښتنه ده. ما ته ستا هره غوښتنه د امر په معنا ده. حکومت ستا د نیولو په تکل دی. که یې په څو ورځو کې په ارامه ونه نیولې نو ګمان کوم چې د زور له کارولو څخه به دې دریغ ونه کړې. طاهر په ډاډ وویل ما ته معلومه ده نو د خدای جل جلاله په خاطر له دې ځایه ولاړ شه. تا ته هر وخت خطر دی. زه له خطر نه ویرېږم خو ستا له مشورې نه د مخه ما له دې ځایه د وتلو اراده کړې وه. کله به ځې؟ ډېر ژر. نو ما هم در سره بوځ. طاهر ټکان وخوړ. یو ګام شاته سو خو صفیه ور وړاندې شوه. تر لمنې وه. وویل دا ماڼۍ ما ته یو زندان دی. په دنیا کې زما هېڅ څوک نشته. زه له دې ژونده په تنګ شوی یم. زه به په مدینه کې په کومه سپېره کې ژوند غوره کړم. زما له بغداده کرکه ده. زما له دې محلونو نه کرکه ده چې د انسان په جامه کې ماران پکې اوسېږي. تا ته شاید دا معلومه نه وي چې زما هدف مدینه نه خراسان دی. زه هلته هم تلو ته تیار یم مګر د هغه ځای حالات تا ته معلوم نه دي. هلته له پخوا نه په زرګونه د قوم داسې لوڼې شته چې ساتونکي نه لري. زه پر هغوی یوه بله نه ورزیاتوم. نو زه به ستا تر بیرته راتلو پورې انتظار وکړم. ته واده وکړه چې ما به نه هېروې. طاهر سریا ور په یاد شو. په غمجن لهجه وویل زما نه اشتباه وشوه. زما ګمان و چې ته به زما له ارمانونو سره خواخوږي لرې. صفیه یو ګام شاته سوه. ودرېده. بیا په دردناکه لهجه وویل ورځه ما داسې ګڼله چې ستا په زړه کې له انسانیت سره همدردي ده خو ته پر ځان مین یې. ستا یوازې له خپل ذات سره محبت دی. طاهر وویل کاشکې تا ته معلوم وای چې زه په اغزیو کې د مزله لپاره پیدا شوی یم. زه تا له ځانه سره نشم کشولی. تا چې له ما سره کوم احسان کړی ښایي زه یې بدل در ونه ګرځولی شم. زما ورمیږ به تل پرې ټیټ وي. زه ځان غوښتونکی نه یم خو د یوه سپاهي په ژوند کې داسې پړاوونه راځي چې د هغه ژوند ډېر غوره هیلې قربانوي. هغه د چا د خلو په بدل کې د وینو تویولو ته چمتو کېږي خو د هغه ذمواري د هغه پر دې مجبوري چې د چا د اوښکو پروا هم ونه کړي او د جګړې ډګر ته روانېږي. ته په یوه شانداره ماڼۍ کې اوسې هم نفس ته تنګېږي خو په ترکستان کې ستا په زرګونه داسې خویندې دي چې تر پراخ اسمان لاندې د سر پټولو ځای نشي موندلی. اوس زما د زیاتې پاملرنې حقدارې هغوی دي. د اسلام بدنصیبه لوڼې د عراق مصر او عربو د نورو ارامو ښارونو اوسېدونکو خویندو ته فریادونه کوي چې که ستاسو میړونه ورونه او دوستان زموږ مرستې ته رارسېدی شي نو د خدای لپاره لاره یې مه تړئ. صفیې خپلې اوښکې پاکې کړې. وویل ما وبخښه ورځه خدای جل جلاله دې مرستندی شه. ما پر تا غلط ګمان وکړ. زه یوه ښځه یم. ولاړ شه. دا تر دروازې ورسره ملګرې وم. د سعید په اشاره پیرهدار دروازه خلاصه کړه. طاهر یو ځل مخ ور واړوه او شاته یې ور وکتل. د هغې سره تازه او په شونډو یې مسکا وه. پوښ کړم دې ښایسته او سپېڅلې مسکا په یو وخت ارواپاله هم وه او حوصله ماتونکې هم. ته خو به له ما نه خفه شوې نه یې؟ طاهر زړه نازور وپوښتل. هغې په خواږه اواز وویل نه ته خو به ما نه هېروې. طاهر ځواب ورکړ هېڅ کله نه. طاهر ګړندی له دروازې ووت او صفیه په دروازه کې ودرېده. هغه سره هغه له زینو څخه کښته کېده چې ناڅاپه له شي او ګین لوري 2 ډلې سپاهیان راښکاره شول. طاهر پخوا له دې چې تر وباسې د 15-20 تنو په منځ کې ایسار شوي وو. صفیې
په زور وویل. د ورستي مورچل داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو ته چې څه ول په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. د خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا تاسو په درنه حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.